د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د غزې د ثبات لپاره د نړیوال ځواک د ځای پر ځای کولو لپاره د متحده ایالاتو د پریکړه لیک مسوده تصویب شوه. دا پریکړه لیک چې په 2 مرحلو کې چمتو شوی و د 14 موافق رایو او د روسیې او چین د 2 منفي رایو سره تصویب شو. د حماس او اسرائیل ترمنځ د نازک اوربند د ساتلو، د بندیانو خوشي کولو، د بشري مرستو زیاتوالي او د حماس بې وسلې کولو په موخه د نړیوال ثبات ځواک په نوم د څو ملیتي ځواک جوړول د دې پریکړه لیک له مهمو ټکو دي. خو د حماس له لوري دا پریکړه لیک له سخت غبرګون سره مخ شوی دی. د عربي رسنیو د راپورونو له مخې د حماس یو مشهور چارواکي اسامه همدان د ټرمپ هغه پلان رد کړی چې په غزه کې نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کوي او ویلي دي چې دا پلان یوازې د فلسطیني خلکو د حقونو او غوښتنو د تامین توان نه لري، بلکې د غزې د سرپرستۍ یوه بڼه هم ده. د امریکا د پریکړه لیک مسوده د نیواکګرو د هغو پلانونو سره سمون لري چې غواړي د فلسطین هدف له منځه یوسي او دا زموږ د خلکو د نسل وژنې څخه د ساتنې لپاره ځواک نه رامنځته کوي، بلکې یو ځواک رامنځته کوي چې د نیواکګرو رژیم ځای نیسي. اگر قطعنامه شورای امنیت در مورد غزه بی‌طرفانه و مؤثر انجام شود، در کوتاه مدت برای مردم غزه باعث کاهش خشونت‌ها، ضمنش حفظ جان غیر نظامیان و رسانیدن مواد اولیه خوراکی می شود. په ورته مهال کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې د فلسطیني دولت د جوړولو ملاتړ کوي د ریاض او واشنگټن ترمنځ د 2 اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه متحده ایالاتو ته ولاړ. د بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې دواړو خواوې د اټومي انرژۍ، سوداګرۍ، ټکنالوژۍ او امنیت په برخو کې د همکارۍ پراخولو په اړه بحث وکړي. په دې اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد به سعودي عربستان ته F-15 جنگي الوتکې وپلوري او ویل کېږي چې د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې محمد بن سلمان قانع کړي چې د ابراهیمي تړون سره یو ځای شي. زه باید ووایم چې موږ باید دا کار وکړو. موږ به F-15 وپلورو. هو، دوی غواړي دا واخلي. دوی یو ښه متحد دي. دوی باید موږ ډیر خوښ کړي. اگر صلح می شود باید یک جانبه نباشد، با مفاد یک جنانه باشد. این صلح باید دائمی باشد و از ریشه باید حل گردد. د یادونې ده چې په غزه کې د نړیوالو ځواکونو د جوړولو پلان یو میاشت وړاندې د ټرمپ لخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو ترڅو د غزې د خلکو له لاسه وتلې سوله بیرته راولي او په منځني ختیځ کې سوله او ثبات ډاډمن کړي.